سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست، خو په خیر وي. زه د پتا هم در تاسو ګوري ټیکنیکل همدار یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د کیپا څلورم کلاس ته. په دې ویډیو کې په ونوي اپشن باندې خبرې کوو چې هغه اپشن د ټرک اپشن څه ده او څه کار کوي. The track option on the Keepa is a feature that allows users to monitor the price change of specific product on Amazon. لیکن تاسو هم په سلو ویلې سي لاند خلاص معلومات درته درکوم. ټرک هغه اپشن ده په کیپا کې چې د په استعمال مکولای شو یو پروډکټ تعقیب کو. زیاتره دا اپشن کسٹمر کاروي، یا ډراپ شیپر یا اربیتراج والا امازون سیلران هم کاروي. د دې په استعمال باندې موږ تاسو یو پروډکټ انتخابوو چې هغه پرایس پیل اند جک ده یا کوم اندازه تخفیف یا ډیل کې لګولای ده. خو غواړو چې کله فراتلون کې لاس ورځو کې فراتلون کې دوه هفتو کې راتلون کې وی میاشت کې راتلون کې درې میاشت کې دې پروډکټ په دې اندازې تر حقیقت سي ما ته یو خبر راکا چې کیفات دا وایي ما ته خبر راکا د خبرې کې ورسته ما پروډکټ اخلي. د دې لپاره دا ټرک اپشن موږ تاسو استفاده کوو. څنګه استفاده کوو؟ راځو کیفات سره لاس تاسو د ټرک باندې کلیک وکوئ. کله تاسو په ټرک کلیک وکړو دا صفحه ورخلاصه کی. دلته بیا دوه برخې دي. یو پاینټ پروډکټ ټو ټرک، دې برخه کې موږ تاسو د ټرکینګ لپاره پروډکټ پیدا کوو، انتخابوي چې کوم پروډکټ موږ غواړو چې ټرک وکړو. بل منیج ایگزیسټینګ ټرکینګ، کله چې موږ پروډکټ ټرک کړی هغه کنټرولول دي ځای، یعنی دې ځای موږ نوټیفیکیشن هم ګورو، لدې ځای څخه موږ پروډکټ هغه حالات هم ګورو چې څومره تخفیف ورکړی ده، نه درکړی ټول هغه چې کولای شو کوم پروډکټ موږ ټرک کړی دي. او موږ راځو لومړی څه کوو؟ لومړی پروډکټ ټرک کوو. په څو حالات باندې موږ کولی شو پروډکټ ټرک کوو. اول سرچ ده. کله تاسو سرچ کلیک وکړو دلته تاسو د نوم په واسطه د سیم نمبر په واسطه چې هغه پروډکټ تاسو پیدا کړی ده په امازون کې هغه غواړئ ټرک یې دلته کلیک کوئ درته راوړي. یو اپشن. دوهم اپشن چې زیات استفاده کوي ډیل ده. تر راځي په دې باندې کلیک کوئ تا پروډکټ پیدا کوي چې ډیل باندې لګېدلی دی فی الحال. غواړئ چې تر هغه زیات تخفیف کې راسي یا قیمت نور هم ارزانه سي بیا واخلئ یا تا ته امازون خپله کې په خپله خبر درکړي د ایمیل له لارې. اوس تاسو راځئ په کومه کټګوري کې مثلا تاسو پروډکټ ضرورت ده چې هغه غواړئ چې ټرک یې کړئ. زه راځم د بیوټي اینډ پرسنل کیر کټګوري دې کلیک کوم. غواړم چې دې کټګوري کې پروډکټ زه ټرک کوم. اوس دلته مختلف پروډکټ دي، مختلف تخفیفونه باندې لګېدلي دي. ټول دې چې یو انتخابوي. زه راځم له دې چې کوم پروډکټ انتخابوم. زه به دې چې دا پروډکټ انتخاب کوم. راځئ په دې باندې کلیک کړئ. چې کلیک تاسو یو کو دا صفحه درته خلاصه کړي. له دې وروسته څه کوئ؟ راځئ په ټرک پروډکټ باندې کلیک کړئ. په ټرک پروډکټ تاسو کلیک وکول په دې ځای کې ګورئ بای باکس. اوس قیمت یې څو ده؟ اوس حال $10. ته ورته وایې چې دا پروډکټ هر وخت $10 ته راغی ما ته خبر راکړه. امازون یې په څو خرڅوي؟ په $10 باندې. ورته وایې چې امازون کله چې $2 ته راغی هم ما ته خبره کوي یا تر دې کم. ګوره $2 ارلیز یا تر دې کم ما ته خبر راکړه. بل راځي یو په مثال په نیو لیسټینګ کوي، یو کس راځي نوی لیسټینګ کوي. نوی لیسټینګ پرایس مثال 10 ته حالات د پروډکټ کنډیشن نوی ده 10 ته راغی ما ته خبر راکړه. یا ورته یو کس راځي پروډکټ چې لیست کوي یوز د استعمالي پروډکټ ده هغه لیست کوي بیا نو ته وایي ځکه د استعمالي ده سعر خیر ده شل ته دې قیمت راغی د پروډکټ استعمالي پروډکټ ما ته خبر راکړه. او په سٹارټ ټریکینګ باندې کلیک کړئ. کله تاسو سٹارټ ټریکینګ باندې کلیک وکول په دې ځای کې تو خپل ایمیل ورته ورکوي. ایمیل چې ورته ورکو دې ایمیل ته تا معلومات پیږي. که چیرې ک ټلګرام کې بیا دې کلیک کړئ، ک ټلګرام شماره ورکوي ټلګرام کې تاسو بیا خبر درکړي. او زیاتره موږ ایمیل څخه استفاده کوو. ایمیل دلته کولای شئ خپل ایمیل هم وربدل کړئ. غواړئ چې ایمیل وربدل کړئ دا ایمیل وربدلئ. مثال بل ایمیل ورته ورکوي. بل ایمیل ورکوي کله چې ایمیل ورکو په دې ځای کې ګوره سیو لیکلي په دې سیو کلیک کړئ. له خپل ایمیل یې کنفرم کړئ. نور به تا ته دې ایمیل ته ایمیل دیګر ایمیل ستا ورکړی دلته مثال ته ورته ورکوي چې ahmad@gmail.com. دې ستا کلیک وکړو په سیو به کلیک وکړئ. اوس سیو کولو لپاره هغه د ایمیل پاسورډ ورکوئ تر څو تاسو وکولی شئ دغه پروډکټ ایمیل ته چینج کړئ. اوس دا اصول یوه طریقه د پروډکټ ټرک کولو. دومره طریقه یې څه ده؟ ډېر ټرک اپشن ته چې رالاست دلته لیکلي د امازون براوزر ایکسټنشن کوم د کیپا ایکسټنشن چې ده له هغو څخه تاسو استفاده وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ د تاسو کوم براوزر کې مثال ته استفاده کوئ کروم کې کوئ په کروم کلیک وکړئ
تا ته براوزر دی کیپا براوزر لري په تیر ویډیو کې کار باندې کړی وګورم مخکې اډ کړی دی تاسو یې اډ کړئ کوم چیرته اډ کړی اوس راځي امازون ته دا پروډکټ مثال دی کې د شپږ سیلران دي اوس په الحال قیمت څو ده $15 ده جلسه تخفیف هم لګیدل دی تو غواړې چې دا ارزان شي مثال $15 ده په څو باندې دی قیمت ډیر سي دا شکه کله چې ایکستنشن اډ کړی دا صفحه کې تاسو د کیپا دغه معلومات ټول راځي ورسره په ټریک پروډکټ په کلیک کې په ټریک پروډکټ ستا کلیک وکول لغه ورسره په دې ځکه څور ته ولیکي ډیرس مثال ته ډیرس پولیس دا پروډکټ ډیرس تراسي به ماته خبر راکړه یا امازون مثال ډیرس باندې خرڅوي ته ډیرس کم امدا سنیو لیستینګ هم تر ډیرس ورکه او که چېرته استعمالي یوز لیست کیږي بیا څور ته وایي به 15 یا تا خو خري شخص قیمت دی قیمت په پروډکټ په تاسو سره قیمت ته انتخابي په دې تکلیف کو سٹارټ ټریکینګ دی وکول به تر ټریکینګ به شروع شي په دې ډول باندې ته یو پروډکټ تعقیبولای شي ترڅو ته خبر سره دې څخه دا پروډکټ ورته لیکل دي ووري څومره ټریکینګ کې څومره لپاره علاوه مثال ته کولای شي چې دغه وخت ورته ورکې شل ورځې لپاره هم کولای شي دا ټریکینګ ته وکړي نو دا ودی ټریکینګ اپشن د دې په حساب باندې تاسو کولای شئ چې یو پروډکټ ټریک کو کله چې پروډکټ ارزانه شي تخفیف کې ولګيږي نور ته تخفیف زیات شي بیا موږ ته یې خبر راکړي ایمیل ته خبر راکړي او که چېرته تاسو پروډکټ ټریک کړی یو وروسته راځي چې پروډکټ بیرته تعقیب کړئ نو راځو هغه څنګه ګورو کیفاته خلاص کړی ټریک کو لږه وروسته ګور په دې ځای کې تاسو کوم پروډکټ ټریک کړی دي هغه درته راغلی دا کوم دا پروډکټ ما ټریک کړی دا پروډکټ ما ټریک کړی دا اټکسي پروډکټ ته راغلی دا پروډکټ باندې تا ټریک کړی دي اوس که چېرته تو په پروډکټ کې راځي بل چې کې پر ریسیل دا د نوټیفیکیشنونه دي تاسو کوم پروډکټونه ستا کې ټریکینګ لګولې وو نوټیفیکیشن راغلی کنه راغلی یعنی هغه حالت رسیدلې کوم ارزان سوی کنه ارزان سوی کوم یو ګور نه ارزان سوی نو دا ودی ټریکینګ اپشن دی اپشن په حساب باندې تاسو کوم کارونه کولای شو دا کار کولای شو چې څنګه موږ تاسو یو پروډکټ ټریک کو کله قیمت ارزان شي بیا موږ ته خبر راکړي د ټریکینګ لګالمه څخه معلومه شي نوټیفیکیشن راکول دي موږ ته یو پروډکټ باندې موږ د سي ټریکینګ لګوو چې دا پروډکټ ارزان شي ماته خبر راکړي نو دا اپشن دی سیلرانو لپاره هم استفاده کیږي په وسره کې تاسو غواړئ چې د پروډکټ د سي پروډکټ په امازون کې پیدا کړئ چې هغه ارزان شي او تاسو ته ګټه کوي یا په شفای خرڅ کوي یا په بل پلیټفارم خرڅوي په لوکل مارکیټ کې خرڅوي او واخلې له امازون څخه په وسره کې تاسو کولای شئ سیلران ټریکینګ له اپشن څخه استفاده وکړئ په امازون کې او بل دی بایرز لپاره دی کسٹمر لپاره دی مشتری لپاره سوال لمن څخه پروډکټ واخلې ټول کسٹمر کولای شي د اپشن څخه استفاده وکړي ترڅو له ډیل څخه په استفاده سره پروډکټ ارزانه واخلي نو دا ولودي کیپا څلورم کلاس چې موږ تاسو ډیل اپشن باندې واخیستل پراتونکو ویډیو کې په نور اپشن باندې خبرې کوو په فصل ډول باندې هر اپشن دقیق مطالعه کوو او دقیق استفاده کوو د سیلرانو لپاره تر ټولو مهم اپشن چې دا غیر ډیټا اپشن ده ډیټا اپشن باندې پراتونکو ویډیوګان کې کار کوو او فصل هر اپشن 1 by 1 وایو تاسو که اشر د مخکنی ویډیوګان کې پانه کتلې هغه ویډیوګان سټپ بای سټپ وګورئ او کوم چیرته کتلې وي نو راتلونکو ویډیوګان ته منتظر اوسئ ډیر زر راتلونکو ویډیوګان تاسو سره شریک کوم کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې موږ سره شریک کولای شئ که چیرته غواړئ چې موږ آنلاین کلاسونه جوین کړو په دې شماره باندې سکرین باندې درته لیکم په دې شماره باندې تاسو کولای شئ ما سره تماس ونیسئ یا د ویډیو له ډسکرپشن څخه موږ ورسره شماره راخستلی شئ تماس راځنیول شئ ترڅو موږ آنلاین کلاسونه جوین کړو تر بل ویډیو په لاس پاره ما خو وخت کې چاري